زه به نظم ویم خو چغې به د مسله خو نه جوړېږي نه هېڅ مسله نشته دی خو ویښ شئ وایي زه نظم ویم خو ډاډ راته نه میلاویږي ویښ شئ که نه صحیح ده لږ ویښ شئ ښه محبوب جان نظم درته وایي ووایه نوې ورته ووایه نظم به زه باباجي ته وابس سر ته ډالۍ کړم په ډېره پښتنه مینه ټولو ماشومانو ملګرو ته د ډالۍ وي د نظم عنوان دی زه به کافر که مسلمان پاسمه نظم دا څرنګه دی چې هغه چې زه به په یخ جمع کې هغه چې زه به په یخ جمع کې د سخت ساړه نه په امان ساتلم چې بلونده شوه په متیازو باندې زه به یې اوس زګي ته واړولم خپله به یې ټوله شپه لونده تېره کړه چې زه به خوب نه کله پاڅېدمه په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي اوږې یم راپاسه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار ورته چې زه به خوب نه کله پاڅېدم په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي اوږې یم راپاسه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار کړو را به یې وړلو خو د یو کال مخکې زړه وسوه خو د یو کاله مخکې زړه کې څه ده ما مې د رور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغسته او ډز مې وکړو د ټوپک ډز راته قیامت شه خدایه بېبې رسا په تندو ولګېده زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی او هغه وختونه مې اوس هم یادېږي هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلم نو بیبي به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخورو ما ویل بیبي ته منځ کې سله راځي ته به یې ګناه دا وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې باله دا ستا د غمه خوب نه راځي زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی او په کوڅه کې چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله ټولو ته د ډالۍ وې چې په کوڅه کې وشو شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې مې بچی خو چا وخلی نه دی زه به یې د خاورو نه راپاڅولمه خپلې سینې پورې به یې جوړ کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځواني مرګ و خدای وخلو خلکو زما بچی لوبو کو سله وخی او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې چې وچه به شوې خو زه به کافر که مسلمان پاسم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی په آخرت کې چې حساب کتاب شي په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک به ټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک اخلي که نه او زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم حافظ صاحب زه به څه جواب محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه ډېر ښایسته نه کومه د ستاسو ټولو او بیا زه به څه ووایم باباجي او که د سرجي اجازت وي یو نظم غزل به ووایم تاسو ټولو ته د ډالۍ وي چې که د ځمکې د اسمان په شانتې رنګ وي که د ځمکې د اسمان په شانتې رنګ وي بیا جانان خو به زما په شان بدرنګ وي که د ځمکې د اسمان په شانتې رنګ وي بیا جانان خو به زما په شان بدرنګ وي او پښتانه دې په کلار چېرته پرې نه خو پښتانه دې په کلار چېرته پرې نه خو په جنت کې به خو هم تا سره په جنګ وي مننه پښتانه دې په کلار چېرته پرې نه خو په جنت کې به خو هم تا سره په جنګ وي او د غیرت جنډه به ودروم ستا په پوله اکبر لاله د غیرت جنډه به ودروم ستا په پوله که دا څو یاران زما سره تر څنګ وي او بیا زما پوښتنه مه کوه زه به نه یم باباجي بیا زما پوښتنه مه کوه زه به نه یم یو سړی به غورځېدلی د ګړنګ وي او زما او ستا یاري به څنګ کېږي جانانه چې ته باچا یو محبوب درته ملنګ وي او
جانانا کرازې نو ته راځه د شر نه مخکې جانانا کرازې نو ته راځه د شر نه مخکې رڼا به درله راوړم د روڼ سخر نه مخکې او د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي د کائنات د ابتدا تاریخ به څه وي هېڅ څه نه و پیدا شنه د ستا بشر نه مخکې او په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې په دغه مات منګي پسې به ځمه خو ترکمې دنیا خو نوره نشته دی د بر ګودر نه مخکې او مننه او په دې پسې جنت خو جنت پسې به څه وي ابس په دې پسې جنت خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې په دې پسې جنت خو جنت پسې به څه وي ملا څه راته ووایه د دې سفر نه مخکې یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه یو ټال او بله بیره راته یاد دي محبوب جانه محبوبه ماشومتوب نشته د دې منظر نه مخکې ډېره مننه محبوبه دا خو د مولیانو په دایره کې دننه په مولا باندې کوېسچن مه کوه ګورې